ولې خفګان کوئ؟ که غواړئ ژوند کې مو مشکلات حل شي او د هوسا ژوند څښتنان شئ، دغه پوښتنه ځواب کړئ. خفګان عبادت کې سستوالی راولي او د شیطان وسوسو ته لاره هواروي. هڅه وکړئ د خفګان وجه پیدا کړئ، خپله ورباندې سوچ وکړئ. که تاسو مشکل ته حل لاره ونه موندله، هغه چا پسې لاړ شئ چې تل مثبت انګیزه درکوي. خفګان د بدن د مقاومت قوه زیانمنوي. که د سهاره تر ماښامه خفګان وکړئ، هیڅ نتیجه به لاس نه درځي. هڅه وکړئ چې خفګان د وجود له دایرې ونړوئ. کوښښ وکړئ چې ځان نه ښکته خلکو ته نظر وکړئ. ډېر خلک شاید لاسونه نه لري، تاسو یې لرئ. ډېر خلک کاروبار نه لري، شاید د ډېرو خلکو وي. ډېر خلک به قرضداري وي، تاسو باندې به قرض نه وي. ډېر خلک د یوې سجدې په ارمان دي، تاسو د پوره عبادت وسه لرئ. ډېر خلک روغتونونو کې بستر دي، تاسو کورونو کې یئ. د خفګان کولو څخه استغفار ډېر ښه دی. مشکلات الله جل جلاله ته مخې ته کړئ. عاجزي وکړئ. که غمونه او خفګانونه تنګ کړي یئ، اوږدې اوږدې سجدې وکړئ. شکر وباسئ. الله جل جلاله د ذاکرونو او شاکرونو څخه راضي کیږي. کله کله د جنت نعمتونه هم مخې ته کړئ. جنت په سختیو او مشقت لاسته راځي. مه خفه کیږئ. الله جل جلاله ته مشکلات حواله کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.